بسم الله الرحمن الرحیم. استاد شمس، راغلو میلمنو، خوشحال صاحب، درنو استادانو، ګرانو زده کوونکو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نو په داسې یو ټولنه کې چې داسې ځوانان داسې کار کوي، دا یقینا د ستایلو وړ ده او موږ هم په دغه هدف باندې چې نن دغه سیمینار یا دا ورکشاپ دلته دایر شوی ده، په دې امید یو چې دلته موږ یو متفاوت یو نوی شی دلته زده کړو. دلته به یوازې موږ د ټکنالوژي د ساینس ننداره نه کوو، دا خو یو نندارتون شکل لري، یو ورکشاپ ده. دلته موږ دلته ماشینان ګورو، ماډلونه ګورو، خو زه خپله شخصا یوازې دې شي ته نه ګورم چې دې ځوانانو دا ماډلونه جوړ کړي دي. زه دلته ژمنتیا ته ګورم، زه دلته باور ته ګورم، زه دلته هوډ ته ګورم چې انسان یې په خپل ځان باندې لري. څومره به سخت دی دا ماته اندازه لګېږي چې کله ته یو نابلده شی په یو نوي شي باندې کار کوې چې څو وارې به شاید واورو دلته د دې نه به یې واورو، خو زه بیزم چې یو نوی شی سړی جوړوي څومره له ناکامي سره مخ کېږي، څومره له اقتصادي مشکلاتو سره مخ کېږي، مګر دوی دلته ځان ته دغه ځای ته رسولې ده چې نن د افغانستان نه بلکې د نړۍ په کچه باندې افغانانو ته یو ویاړ راوړی ده. دا د افتخار ځای ده. نو په دې امید یو چې دغه ټیم باید پراخ سي، دا ټیم امکانات باید ډېر زیات سي او افغانستان لا زیات وځلوي. په اخر کې یو بله خبره کوم، زده کوونکو موږ تاسې به شاید په تاریخ کې ویلي که نه، سټون ایج و د ډبرو دوران دوره یا که نه، یا کولډ ایج یخ دوران، دا کتابو کې نو اوس انفارمیشن ایرا ده، د معلوماتو دوره ده. هغه کس ډېر قوي ده، هغه کس ډېر قوي ده، که هغه شخص وي، که ټولنه وي، که هیواد وي، چې هغه معلومات ولري او معلومات د ډېره حده مې هدف دلته په ټکنالوژي کې ده، په ساینس کې ده. نو په دغه برخه کې هغه هیوادونه دا اوس هم حاکم دي، هغې دې برخه کې ډېر زیات کار کړی ده. ساینس یا په سټیم په ټوله کې دا اصطلاح دلته کار شوې ده. دا یو ډېر ښایسته اصطلاح ده او نور نړۍ هم په دغه باندې ډېر زیات فوکس کوي. نو موږ هم باید په دې برخه کې کار وکړو. یو بله موضوع را په یاده شوه، هغه ریاضي ده او فزیک ده. ډېری زده کوونکو ته به دا سوال وي چې زه دا ریاضي ولې زده کوم، دا فزیک ولې زده کوم. نو دغه ځای ده. زه غواړم چې دلته دغه تاسې همکاران چې دلته خبرې کوي، ماډلو باندې خبرې کوي، لږ لږ دغه موضوع له ریاضي سره له فزیک سره وصل کړي، رابطه راته راکړي. ولې زموږ زده کوونکو سره یو ډېر غټ سوال وي چې زه دا ریاضي چېرته په درد کړي. نو که زه دا ووایم چې ډېر ابتدایي په دې برخه کې معلومات لرم، دا علم چې تاسې دلته وینئ، دا علم په فزیک باندې ولاړ ده، په ساینس ولاړ ده، په کمپیوټر باندې ولاړ ده، په ټکنالوژي باندې ولاړ ده. نو دا ډېره مهمه دلته به زده کړو، وبې ګورو. نو تاسې ډېره توجه غواړم او دا موضوع ډېره وګورئ. هغه اولنۍ خبره کوم، یو خو دا ده چې موږ دلته تخنیکي پوهه زیاته کړو، بل دلته یو شی چې زه بار بار تاسو ته وایم هغه هدفمندي ده، ژمنتیا ده چې دلته باید هر چا په کار کې موږ دا شی وګورو چې یو څوک دا ځوانان که دلته رارسېدلي په ژمنتیا، که موږ غواړو چې د ځان ورسوو باید صادق او ژمن واوسو، خپل کار ته په نظم باندې واوسو، په انضباط باندې واوسو. ډېره مننه کوم، استاد نه ډېره مننه کوم. دا استاد شمس اوسي، موږ دې سره کړي یو، اړیکه راته برابره کړې ده. نو ډېره مننه کوم استاد، همیشه د مستقبل نامې ته یو ډېره ښه سترګې کتلي دي او د علم په برخه کې تاسو ته دا موضوع تاسو ته ډېره مهمه ده. زه به داسې ووایم چې هر چېرته یې چې تعلیم وي، تربیې وي، تاسو ډېره اولویت ورکړی ده او ډېر خوشحاله یم استاد. تاسو ډېره مننه کوم. خیر اوسئ. په دې برخه کې د یو مؤلف ټولګي مخکښ زده کوونکي محمد زبیر ته بلنه ورکړو تر څو دریځ ته حضور راوړي. مصنوعي ځیرکتیا یې څه شی ده؟
مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی یوه پرمختللې ټکنالوژي ده چې ماشینونو ته دا وړتیا ورکوي چې د انسانانو په څېر فکر وکړي، زده کړه وکړي، پرېکړې وکړي او ستونزې حل کړي. دا ټکنالوژي نن سبا د نړۍ په زیاته برخه کې کارول کیږي. د بېلګې په ډول د ژبې ژباړنه، چټ بوټونه، ځواب ورکول او ان خودکار موټرونه چلول دا ټول د ای آی برخې دي. مصنوعي ځیرکتیا د زده کړې برخې کې هم ډېر اغېزمنه ده، لکه ډولینګو چې زده کوونکي ته شخصي زده کړې برابروي. همداراز د طب په برخه کې د ناروغیو پېژندنه، دقیق درملنه او حتی د روبوټي عملیاتونو د دې ټکنالوژي برخه ده. موږ باید د ای آی څخه په ښه ډول استفاده وکړو. ستاسو له توجه څخه مننه. په دې برخه کې د مستقبل لامې علي لیسې فعاله زده کوونکی او همدارنګه خوږژبی مترنم حسیب الله وطندار ته بلنه ورکوو تر څو دریځ توضیح راوړي. موږ تاسو ته خپله چمتو شوې ترانه وړاندې کړي. حسیب الله وطندار. بسم الله الرحمن الرحیم. د مستقبل لامې ترانه. ښوونځیو کې بهتر دی د هر چا لپاره زر دی، نوم یې لوړ په ټولو دی، مستقبل لامې ښوونځیو کې بهتر دی د هر چا لپاره زر دی، نوم یې لوړ په ټولو دی، مستقبل لامې لوی شخصیتونه پکې اوسي، مستقبل لامې چې تېروو په زحمتو کې ورځې شپې، مستقبل لامې لاره بل هیڅ مې په کار نه دی، مستقبل لامې راته راوړه تل کتابونه کتابچې، مستقبل لامې علم کول پر مونږ فرض دی، مستقبل لامې بتابتل ورته لیکمه ترانې، مستقبل لامې ښوونځیو کې بهتر دی د هر چا لپاره زر دی، نوم یې لوړ پر ټولو دی، مستقبل لامې یا نړۍ مننه توجه.